جلالي هغه درې ټکي روښانه کړل چې تیر ځل یې هم طالبان وپرځول او بیا یې هم پرځولی شي. د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر ډاکټر علي احمد جلالي په یو تازه مرکه کې د طالبانو درې هغه ټکي روښانه کړل چې په وینا یې تیر ځل هم د دوی د پرځېدو سبب شوی و او بیا یې هم پرځولی شي. ډاکټر جلالي وویل له اسلام څخه افراطي روایت، د افغانستان قومونو سره تبعیضي چلند او افغانستان ته د پاکستاني عرب او نورو جنګیالیو راوستل یې تیر ځل هم د واکمنۍ د نسکورېدو سبب شو. د ده په وینا که دا ډله اوس افغانانو او نړیوالو سره تعامل ونه کړي او د ټول شموله حکومت په ګډون یې نورې غوښتنې ونه مني، بیا به یې هم واکمني نسکوره شي. ډاکټر جلالي په ورته وخت کې د طالبانو پر ضد د مقاومت جریانونو ته په اشارې وایي چې دا هڅې پایلې نه لري او ښه لار دا ده چې افغانانو سره جرګه او طالبانو سره په ګډ حکومت سلا شي. د امریکا په دفاع پوهنتون کې دغه استاد دغه راز وایي چې له هیواده د ولسمشرغني وتل ښه کار نه و او غوره دا و چې په هیواد کې پاتې او له طالبانو سره په ګډ حکومت سلا شوی وای. نوموړی پر طالبانو نیوکه لري چې د افغانستان د اشغال پای ته رسولو ادعا لري، خو عملاً یې افغانستان د پاکستاني اشغال لاس ته غورځولی او د حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتو اجنډاوې په افغانستان کې مخ ته وړي. جلالي د طالبانو خپلمنځي اختلافات د دوی او افغانستان په خیر نه ګڼي او ټینګار کوي چې دوی باید د لوی جرګې یا ټاکنو له لارې خپلې واکمنۍ ته مشروعیت ترلاسه کړي. هغه ممکنه نه ګڼي چې له دې لارې پرته به دوی نړیوال مشروعیت پیدا کړی شي. د ده په خبره چین، روسیه او نور هیوادونه به هم د طالبانو واکمني د ملي مشروعیت او نړیوال ملاتړ پرته په رسمیت ونه پیژني. هغه داعش ډله د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې ستره ننګونه ګڼي او وایي دوی طالبان یې په ځپلو کې پاتې راغلي او ښه ده چې له دې او نورو ننګونو د ځان ژغورلو لپاره بدل شي او د واقعیتونو له درک کولو سره نور افغانستان د بحران او بشري ناورین خواته یونسي. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.